د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د ماهي پلورونکو ګرم بازار. د سروبي ولسوالۍ ماهي پلورونکي وایي د تیر په څېر ګڼ شمېر کسان دې سیمې ته د ماهیانو د خوړلو لپاره راځي او د سروبي ولسوالۍ د ماهیانو پلور بازار ته یې ارزښت ورکړی دی. بازار ته تازه نیول شوي ماهیان له نږدې سیندونو څخه راوړل کېږي، په ځانګړي ډول د سروبي د بند څخه چې د ماهیانو لپاره یو مهمه سرچینه ده. بیروبار همه پخوانی اوس هم شته ده. بیروبار ښه بیروبار پخوا هم همدغه بیروبار اوس هم همدغه بیروبار شته ده، خو خلکو کاروبار روزګار لږ ضعیفه دی، دغه لپاره لږ ذره مشکلات شته ده. کنه کاروبار پخوا هم ښه اوس هم ښه ده ماشاءالله، خو تعداد همه پخوانی خلک اوس هم ځي راځي، داسې نه چې نه ځي راځي. خو د موږ خلکو اقتصاد لږ ضعیفه ده، کارونه نشته ده، روزګار نشته، شرکتونه نشته چې سړی کاروبار پکې وکړي. ژمي کې ولا ډېر راځي چې هوا یخه شي، هوا چې یخه شي خلک ډېر راځي. مې خوري ته راځي ورو دا غوښه شکر چې ده خلک ډېر راځي. میان کیلو 2.5 وطني هم شته، بیا فارمي هم شته، هر یو شته. خوري د دې سیمې اوسېدونکي وایي د هېواد د بېلابېلو سیمو څخه خلک د ژمي په موسم کې د سروبي ولسوالۍ ته د میلې لپاره راځي او دا سیمه د ماهیانو د پخولو او پلور په برخه کې خاص شهرت لري. میلیان راځي، بس جمعې ورځ، پنجشنبې ورځ، په دې ورځو کې میلیان زیات دي او په د عادي ورځو کې بیا ښه دي، سورلۍ د کته او پورته کېږي. شکر د ښه ده. موسم خو ښه موسم روان ده، ډېر ښایسته موسم ده. ژمی د میانو موسم ده، دلته ډېر ښایسته کاروبار د میانو روان ده. اوس وختو کې اوس دا بازارونه لږ خراب شوي غوندې دي، دا بادونه ودرېدل. اوس انشاءالله ښه کېږي، بازار روان ده. اوس د جمعې په ورځ زموږ بازارونه ډېر ټیټ رواني او نور داسې ښایسته موسم بیا موږ نه لرو. د جمعې ښایسته موسم ده، کاپیسا نه، کابل نه، فامیلي خلک راځي. د دې بازار د ځانګړي موقعیت له امله ډېر خلک د ورځې په اوږدو کې دلته راځي چې مسافر او ځایي خلک پکې شامل دي. یو شمېر کسان چې د سروبي ولسوالۍ ته د ماهیانو د خوړلو په موخه راغلي خوښ دي چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې داسې ځایونه شتون لري چې خلک د میلې لپاره ورځي. چون به تغییر هوا و تغییر اقلیم نسبتا مردم کابل و مردم که طرفای شمال و سرسیر هستند جزدگی میکنن، میاین اینجا به خاطر ماهی خوردن، چون نام ماهی سروبی و نغلو بسیار زیاد مشهور است در کل افغانستان و کلگی میاین اینجا به خاطر ماهی خوردن. شخصا خودم هم آمدیم تا ماهی بخورم، نوش جان کنم. در هتل نمبر 1 سروبی وال هستیم فعلا دیگه. شما میبینین مردم که بسیار زیاد اینجا هستن و از ماهی خوردن و از هوا و اقلیم لذت میبرن. زو په هر خلک زیات دي، تعداد زیات راځي، نام خدا رش زیات دی، د هوټلو باندې رشونه زیات دي. ښه دی ولا تعداد زیات راځي، چکرین خلک هم زیات دي، دغه سیمو ته واخته رش زیات دي او خلک ډېر زیات دي ماهي خوړلو ته. ډېر ښایسته ماحول دی، هوا بیخي زبردسته ده او دغه ځای کې سروبي سیمه ده، واقعیت سره ډېر ښه ماهیان ورکوي او دغه وخت نو د ماهیان خوړلو دی چې خلک راشي چکر ته او ماهیان وخوري، نو هم ځای ډېر ښه ځای دی. بیا دلته د ماهیان هم ډېر ښه ماهیان ورکوي دا خلک، نو دغه وخت دی د چکر او د ماهیانو خوړلو. دا بازار نه یوازې د خلکو د اړتیاوو پوره کولو لپاره کار کوي، بلکې د سیمې د ماهیانو کاروبار او اقتصادي حالت د ښه کولو کې هم مهم رول لوبوي.